اعتکاف چې دی څه وخت زمونږ په دې وطن کې بیخي ورک شوی و. یو خو دې جنګونو کې ورک شو، ځکه چې جنګونو کې څوک جومات کې کېناستی شي، خلکو ویرېږي چې څوک به مې مړ کړي. او د جنګونو نه مخکې هم چې زما یادېږي نو د جنګونو نه مخکې هم ضعیف شوی و. د سنت چا نه ژوندي کوو. بعضې خلکو به جومات کې په پیسو باندې سړی کېنو. هزارنو کې جلال آباد کې چا په پیسو سړی کېنولی و، هغه به بیا داسې وطن پکې، نو بیا به خلکو ته ویلې چې ته خو پکې وځې، نو تاسو ما سره څه کار دی؟ تاسو ماته روپۍ راکوئ، زه خپل دیاړي مزدوري بل شی نه کوم، ټوله ورځ جومات کې ناست یم. صحیح چې کله وځم تاسو ما سره څه کار دی؟ ځکه خو د اعتکاف غم کې نه و، هغه په دیاړی ناست و. نو دا داسې بیا عقل خلکو چې په دیاړی به یې سړی کېنو چې هغه یې دې دپاره کېنو چې اوس د دې ټول جومات غاړه بنده نه شي، او داسې دم چې جومات کې بیخي اعتکاف ونه شي، د خلکو غاړه بندي. یو څو مسلمانان خو پیدا شي چې جومات کې کښېني اعتکاف وکړي، کټول یې نه کوي، ځه نه به یې کوي، نو بیا به خلکو په دیاړی باندې ورته سړي نیول په مزدورۍ. مونږ چې اول د کابل ته راغلو د جمعیت اصلاح دغه سیستم په حساب باندې مونږ دا فیصله وکړه چې جوماتونو کې اجتماعي اعتکافونه وکړو. که نه زمونږ هغې کې څه هدف نه و، مونږ چې دا شی ژوندی شي، په خلکو کې ژوندی شي او رواج شي، بیا به خلک خپله کیني. نو د الله فضل دی، د الله 12-14 کاله چې دا کوشش مونږ وکړو، نور علما هم وکړو، نور نیکانو خلکو هم کړی دی، پیرانو صاحبانو به هم کړی، تبلیغ والاو به هم کړی، نور خلکو به هم کړی. نو اوس بیا هغه شی ژوندی شو. اوس هر جومات کې خلک کیني، اعتکاف کې خلک، ځوانان کیني، سپین ږیري کیني، خلک کیني. دا ښه دی، دې سره ځوانانو کې تقوا پیدا کېږي، دینداري پکې پیدا کېږي، الله ته متوجه کېږي، شپې الله ته جاړي، قرآن درسونه پکې واوري، ذکر پکې کوي، عبادت پکې کوي. ټوله ورځ تلویزیونونه، رادیوګانې دا ټول موږ خرابوي. پرېږدئ چې څه خلک خو دې نه لږ راوتښتي، د یو څو ورځو لپاره، څو ورځو لپاره وتښتي، کښېني چې الله یې رایاد شي. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دې سره هغه د رشوت مسله شروع شو چې یو ټولنه کې هله امن قایمېدی شي چې هلته مالي کرپشن او مالي فساد نه وي. ویل د عامو خلکو کار دی چې هغه وایي دا غلطي کېږي، دا غلطي کېږي، دا ګناه کېږي، دا خطا کېږي. حکومت هم خپله وایي، موږ هم وایو، خلک هم وایي، امریکا هم وایي، کافر هم وایي، مسلمان هم وایي، خو بنده یې څوک نه. موږ او تاسو خو بندوی نه چې څوک یې بندوی شي، هغه هم چغې وایي. پخوا به خلکو ویلې وایي کاروانه هم وایي چې هله چې غل دی، او غل هم وایي چې هله چې غل، دواړه وایي چې غل. نو دا بد شی دی چې دا کومه ټولنه کې هغه ټولنه کې امن قایمېدی نه شي، خیر نه شي راتلی، ترقي نه شي کوی، مخکې نه شي تلی، چې کوم ځای کې رشوت. نو الله مؤمنانو ته ځکه وایي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او تاسو مخورئ خپل مالونه په خپلو منځونو کې په باطله طریقه. خپل مالونه مطلب خپل شخصي مال نه دی، خپل مالونه یعنی یو د بل مالونه. ټول مسلمانان په خپلو کې سره ورونه دي، خپل مالونه خپلو منځونو کې په باطله مخورئ. وتدلوا بها الى الحکام، دا هم په تأکلو باندې عطف دی، یعنی ولا تدلوا بها الى الحکام، او مه ورغورځوئ دا مالونه حاکمانو ته. ادلاع دې ته وایي چې پړي کې بوکه بنده کړي او کته ټیټه کړي. د دې ادلاع او القا او طرحه او غورځول مه کوئ حاکمانو ته چې هغې ته یې وړاندې کوي مال. لتاکلوا چې وخورئ فریقا من اموال الناس، یوه برخه د خلکو د مالونو نه، بالاسم په ګناه باندې، وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ چې موږ په دې کار کې ګناهګار یو. حاکمانو ته د مالونو ادلاع ورغورځولو، اچولو، وړاندې کول دوه معناګان دي. یو دا چې ولا نوی ولسوال صاحب راغلی، هله میلمه یې کا، د یو 2 لکه روپو قالین هم ورته ورکړه، د یو 50 روپو ساعت هم ورته تحفه کا. ولسوال صاحب نور د خدای نه څه غواړي، قاضي صاحب نور د خدای نه څه غواړي،
نو تا دا ادلا د مال وکړه. ادلا کې د قربت معنا هم شته، یعنی مالونه حاکمانو ته د نږدې کېدو ذریعه مه ګرځوئ، چې د خپل په مال باندې تاسو حاکمانو ته ادلا وکړئ. لکه بوکه چې اوبو ته رسي، تاسو ادلا وکړئ او ځان هغې ته نږدې کړئ چې ښه دا انډیوال شو، هغه دې شو، بیا ورته وایي چې صاحبه دغه ځمکه خو زما وه او داسې چلو داسې چلو، داسې ځمکې شته که نه ډېرې پرتې، مثلا یو بله خبره بله خبره بله خبره بیا هغه تا ته درکړي، یا قاضي دی تا ته یې درکړي. نو الله وایي دا مال دې دپاره مه استعمالوئ چې تاسو حاکمانو ته ځان پرې نږدې کوئ، او بیا د خلکو مالونه وخورئ، د بل چا ځمکې ځان پسې کوئ، د بل چا جایدادونه ځان پسې کوئ. او بله معنا یې دا ده چې دا مالونه حاکمانو ته د رشوت په طریقه مه ورغورځوئ. یو معنا خو هغه وه چې دا مالونه حاکمانو ته د ځان نږدې کولو دپاره مه غورځوئ، مه پیش کوئ. دوم معنا دا ده چې دا مه پیش کوئ هغوی ته د رشوت په طور باندې، اگر چې هغه دواړه رشوت دی، دا هم رشوت دی او هغه هم رشوت دی، خو هغه لږ عزتمنه طریقه باندې دی، او دا چې ورته وایي دا کار مې وکړه او دا واخله، نو دا لږ په بې عزته طریقه باندې دی. نو رشوت خو دواړه، دا دواړه کارونه الله منع کړي. بعضې خلک چې دلته نوی سر مامور راشي ډوډۍ ورته وکړي، هغه ورته وکړي، انډیوالي ورسره جوړه کړي، که دا دې دپاره وي چې یو مظلوم پرې راخلاص کړم، یو مسکین سره مرسته وکړم چې دی زما خبره ومني، نو بیا خو به انشاءالله چې پکې اجر به وي. خو که دا دې دپاره وي چې ناروا ګټې پورته کړم، ناروا فایدې پورته کړم، نو دا آیت وایي چې دا مه کوئ، او رشوت هم پکې شامل چې تاسو وخورئ د خلکو مالونه د ګناه په طریقه وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ چې دا خو موږ په ناروا طریقه باندې خورو. یسألونک عن الاهله، تا نه پوښتنې کوي د اهله په باره کې. اهله جمع د هلال ده. هلال د اول شپې سپوږمۍ ته وایي، دلته ته مراد مطلق سپوږمۍ دي، یعنی د سپوږمو باره کې د نه پوښتنې کوي چې دا څنګه اول هلالي، بیا غټیږي غټیږي غټیږي، بیا بیرته کمیږي، دې کې څه حکمت؟ قل ورته وایه هي مواقیت للناس، دا خلکو ته د اوقاتو د معلومولو وسایل دي. مواقیت د اوقاتو د معلومولو وسایل، د تاریخونو د معلومولو وسایل، او د حج د وخت د معلومولو وسایل. په دې خبره باندې پوه شئ. ګورئ دې ته وایي الجواب علی اسلوب الحکیم، د حکیم په طریقه باندې جواب، د دانایۍ په طریقه باندې جواب. څنګه؟ دې خو هغه ساینسي وجه معلوموله، پروسیجر معلوموه چې څنګه اول کې غټئ، بیا وړئ، بیا غټه شي غټه شي غټه شي، بیا بیرته وړه شي. صحیح؟ نو هغه ساینسي پروسیجر چې دی معلومو، هغه وخت کې هغه بدوانو بېسواده خلکو د هغوی مغزو هغسې جواب اخیستی نه شو چې هغسې جواب پیغمبر صاحب ورکړی، او که هغه ته معلوم نه و نو الله ته خو معلوم، الله ته خو معلوم. خو علی اسلوب الحکیم دې ته وایي چې ته هغه شی څه کوې. صحیح؟ ته په هغه اوس پوهېدی نه شي. دې دا پوښتنه ما نه وکړه چې دې فایده څه ده، دې نه موږ څه ګټه واخلو. که هغه پروسیجر تا ته معلوم هم شي نو یو عام سړي ته د هغې څه فایده نشته. یو ساینسدان او یو فلکدان او یو علم هیئت او فلکیاتو باندې چې څوک پوهېږي هغه ته به یې ګټئ. نو دانا سړی چې دی د یو پوښتنې په جواب کې داسې جواب ورکوي چې پوښتنې کوونکي ته یې ګټه ورسي. نو ورته ویلې چې دې سره وختونه معلومیږي، تاریخونه معلومیږي، او د حج وخت معلومیږي. نو د روژې معلومېده، خو حج ورته ځکه ویلی چې حج سره د عربانو ډېره مینه وه او ډېره دلچسپي وه، او حج کې به عربانو ډېر تجارتونه کول، او حج کې به ډېرې میلې کېدې. نو دوی به ورته په تمه وو چې حج به کله راځي. وایي چې دې سره د حج وختونه معلومېږي، او عام خبره یې خو وکړه چې مواقیت دي، وختونه پرې معلومېږي.
عربانو کې د شمسي جنترۍ حساب نو، شمسي جنترۍ، قمري جنترۍ. نبی علیہ السلام یو حدیث کې راغلی نحن امة امیه، مونږ چې دی امي قوم نو، لکه خلک ټول بې سواده دي، هغه دي په خط نه پوهېږي، سواد کم و. نو ویلې چې لا نکتب ولا نحسب، نه حسابو نه لیکو، بس سپوږمۍ ته ګورو چې دا د راوخته اول تاریخ شو، سبا ته دوم شو، بل سبا ته دریم شو، دا مونږ ته اسانه. نو دې وجه نه اسلامي عبادات هم چې دی د سپوږمۍ په حساب باندې مقرر شوي دي چې خلکو ته پکې طبي اساني. خو دا اوس خلکو ځان ته سختي کړې ده، یو ځای کې اختر وي، بل ځای کې اختر نه وي، دا هم پروا نه کوي. خو خلک بیا خپلو منځونو کې جنجال کوي، دلته ولې اختر نه دی، هلته ولې. افغانستان خو بیا هم ښه دی، خو یو اختر وي. پاکستان کې ډېر لویه مسله به صوبه سرحد کې به اختر و، پنجاب کې به اختر نه و، هغوی به د خپلو هغه حکومت خولې ته کتې، او د صوبه سرحد خلکو د ملایانو خولې ته کتې. ملایانو به ویله چې اختر دی، هغه د سپوږمۍ ښکاره شو، نو اوس اختر شو. او حکومت به ویله چې نه دی، ولې چې زمونږ د هلال کمیټه هلال نه دی کړی، چې هغوی ولې نه کوو، مونږ خو په دې نه پوهېږو. ډېر کرته پکې ډېر لوی لوی علما بندیان شوي وو، خو هغوی بندیتوب تېراوه، خو ویلی به چې سپوږمۍ ښکاره شو، خو اختر دی نو، اوس مونږ یې خو پټوی نه شو. اصله مسله په دې کې دا ده، که یو وطن کې یو ورځ اختر وي، بل وطن کې هغوی سپوږمۍ لیدلې نه وي، سبا ته اختر وي، دا پروا نه کوي. صحیح دی که نه؟ مونږ اوس ماسپښین مونځ وکړو او یو ګنټه نیمه ترې تېره شوه، په مغرب خواته یو ګنټه پس خل دا ماسپښین مونځ کوي، یا موږ د مازدیګر مونځ کوو، مشرق خواته موږ نه یو ګنټه مخکې خلکو د مازدیګر مونځ کړی. دا پروا نه کوي، خو چې دا ټول شیان اخلاص سره وي، صداقت سره وي، او جنجالونه پکې خلک جوړ نه کړي، نو خیر دی چې هغوی سپوږمۍ ولیدل اختر به کوي، چې موږ نه دی لیدلې نه به یې کوو. نو اصولا دا پروا نه کوي. خو چې بیا اوس په یو مملکت کې لیکل کېږي، رادیو ده، تلویزیون دی، تارونه دي، تلیفونونه دي، اوس ستا نږدې مملکت کې ولیدل شوه، نو تیم وکړه که نه، ته د هغه په لیدلو باندې اعتماد وکړه، د هغه په لیدلو باندې یقین وکړه، بس ته هم اختر وکړه. افغانستان کې دا هغه ښه دی چې بس سعودي عرب کې ویني اختر دی، اختر دی، چې ویني روژه ده، روژه ده، موږ هغې سره ځان تړلی دی، ځان ته هم کار اسان کړی که نه. دلته به ډېر جنجال، حکومت به ویل روژه ده، طالبانو به ویل نه ده، یو بل به خپله باچایي به هر چا کلکوله که نه. بیا چې چا روژه و هغه به طالبانو وهه چې ولې دې روژه نیولې، نن خو نه ده. یا که طالبانو روژه کړی وی، حکومت نه روژه کوو، بیا به حکومت خلک وهل چې ولې روژه نیولې ده، نن خو نه ده، دا خو د طالبانو روژه ده. دلته ښه دی چې پخوا نه همدا رواج دی چې د عربستان سره موږ ځان تړلی دی، که روژه یې روژه کوو او که اختر یې اختر کوو، چې جنجال نه ځان ساتلی، یا به انتخاباتو غوندې چا تذکره نه شو مهر کوی. دلته د حج ذکر راغی، نو حج سره یو رسم تړلی، اوس الله د هغې اصلاح کوي. اسلام نه مخکې عربانو کې دا طریقه وه چې څوک به حج ته ته، نو بیا چې به بیرته د حج نه راغی، نو خپله دروازه باندې به کور ته نه ننوته، بیا به شاخوانه په کور کې کنډر کو، کنډر پښتو کې ورته کنډر وایي، سوری به یې کو، شاخوانه به یې لږ دیوال سوری کو، بیا په هغې به ننوته. دې کې څه ثواب ګڼه. نو دی ورته ویلې چې دا څه دې کې د ثواب څه خبره نشته، خو حج ته لاړې په خپل دروازه وځه نه وځه، څه مسله پکې نشته. دا رسم و بدعت دې ته وایي، رواج دې ته وایي، فضول رواج، بې فایدې رواج. نو هغه الله منع کړ. ولیس البر، او دا نیکي نه ده بیا ان تاتوا البیوت، چې تاسې راشئ خپلو کوټو ته، من ظهورها، د هغې د شاګانو نه، ولکن البر من اتقى، ولکن البر بر من اتقى، لیکن نیکی نیکی د هغه سړي ده چې د الله نه ویرېدلی دی. نیکي خو دا نه چې سړی د الله نه ویري، په دې کې څه نیکي بدي نشته چې په دروازه نه ننوتې که په کنډر نه ننوتې. نو خپل دیوال ولې سوری کوې، بس په دروازه راځه که. نیکي په تقوا کې ده. واتوا البیوت من ابوابها، راځئ خپلو کورونو ته او خپلو کوټو ته او خپلو غولو ته،
من ابوابها د هغې د دروازو نه واتقوا الله الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين دې نه مخکې په واتقوا الله کې الله په تقوا باندې امر وکړو او بیا د تقوا هغه ټولو نه سخته وسیله انسان ته وښوده چې هغه د الله په لار کې جنګ دی نو وی فرمایل وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ وکړئ د الله په لار کې الذین هغه خلکو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا تیری مه کوئ سپین ږیري مه وژنئ ښځې مه وژنئ ماشومان مه وژنئ او زنانه مه وژنئ او د دښمنانو مړي مه مسله کوئ مسله دې ته وایي چې مړی وشي سړی مړ شو بیا د پاسه بیا ولې یا پوزه پرې کوي یا غوږونه پرې کوي یا شونډې پرې کوي یا خېټه شکوي دا مسله ده لاش چې د هر چا دی لاش اسلام کې محترم دی بس هغه به پټی هغه به خښی د لاش بېعزتي به نه کوي نبي صلی الله علیه وسلم به د کافرانو مړي نه مسله کول د هغې لاشونه به یې نه مسله کول مسلې به نه کول همدغه شان باغونه فصلونه دا به نه سوځوئ نه به یې غارت کوئ آبادی تعمیرونه دا به نه ورانوئ دا اعتدا دغه ته د هغې څه فایده مکتب به نه سوځئ شفاخانه به نه سوځئ نه به یې ورانوئ لاره به نه ورانوئ نور عام المنفعه چې څومره شیان دي هغه به نه ورانوئ هغې ته به تکلیف نه ورکوئ ولا تعتدو دا ټولې خبرې چې ما وکړې ما ځان نه دي کړي دا په تفاسیرو کې په کتابونو کې فقهاو هم دا لیکلي او نبي صلی الله علیه وسلم چې به مجاهدین لیږل نو دا نصیحتونه به ورته کول ولا تعتدوا تیری مه کوئ ان الله لا يحب المعتدین بېشکه الله چې دی نه خوښوي المعتدین هغه خلک چې هغه تجاوز کوي که جهاد هم کوي خو تجاوز به پکې نه کوي وقتلوهم کافران وجنئ حیث ثقفتموهم چېرته هم چې وموندل یعنې که جنګ کې درسه مخامخ شو لاس هم پې بر شو نو مړه یې کړي واخرجوهم او وی باسئ من حیث د هغه ځای نه اخرجوکم چې تاسو ویستي تاسو یې د مکې نه وویستئ جلا وطن یې کړئ تاسو هم چې لاس بر شو وی باسئ والفتنة اشد من القتل او فتنه چې دا د قتل نه سخته ده فتنې نه مطلب دا دی چې یو سړی اسلام خوښوي اسلام تبلیغ کوي اسلام دعوت کوي د خلکو اصلاح کوي او ته وهې ټکی تکلیف ورته رسوي دا فتنه ده یو سړی نه پرېږدي چې په خپلو نظریاتو باندې عمل وکړي هغه تا سره جنګ نه کوي جنجال نه کوي یو ځای کې ناست دی خپله خبره کوي ټول سره جنگ جوړی دی جنجال فضا جوړی نه پرېږدي منع کوي نه پرېږدي چې هغه خپله خبره بیان کړي خپله خبره ووایي او په زوره باندې ته خپل فکر په هغه باندې تحمیلی استبداد دې ته وایي استبداد کې دې ته فتنه وایي نو الله وایي فتنه هغه د قتل نه سخت شی دی که یو سړی په فتنه کې هغه اخته وي هغه قتل شي پروا نه کوي چې هغه خلک نه پرېږدي چې خبره وکړي هغه خلک نه پرېږدي چې خپل رای عمل وکړي هغه خلک نه پرېږدي چې خلک اصلاح کړي دعوت ورکړي الله طرف ته دین طرف ته د دین تبلیغ وکړي د دین دعوت ورکړي دې نه خلک منع کوي نو دا خو فتنه کې مفتن دی فتنه پیدا کوي نو که دا سړی چا مړ کړ نو خو مړ کړی به یې نو والفتنة اشد من القتل فتنه د قتل نه اشده ده صحابه به نه پرېښودل چې مونځ وکړي صحابه به نه پرېښودل چې په زوره قرآن وایي صحابه به نه پرېښودل چې بیت الله کې مونځ وکړي فتنه دا فتنه ده الله فرمایل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مه کوئ دی سره د مسجد حرم په څنګ کې ځکه مسجد حرم عزت لري احترام لري حرمت لري هغې ځای کې جنگ مه کوئ حتی تر دې پورې یقاتلوکم فیه چې هغې جنگ وکړي تاسو سره په د مسجد حرم په شاوخوا کې یا په مسجد حرم کې که هغې کوي نو بیا خو سړی مجبور دی نو داسې خو څوک نشي کوی چې سړی تا په توره وهي ته ورته سټ ونیسي بیا خو په خپله دفاع کوي خو تاسو به جنګ نه شروع کوئ فإن قاتلوکم که هغې جنګ کوي تاسو سره د مسجد حرم کې د حرم په حدودو کې فقتلوهم نو تاسو یې مه وژنئ کذلک جزاء الکافرین همدغه شان د کافرانو جزا ده فإن انتهوا که دوی منې شو فإن الله غفور رحیم بېشکه الله چې دی بخونکی او مهربان دی
کدی د کفر نه منې شو ایمان یې راوړ، د جنگ نه منې شو روغې ته راغله، سولې ته راغله او ښه لارې غوره کړه. نو الله غفور رحیم دی. الله چې غفور رحیم دی نو تاسو هم د الله صفت په ځان کې دا پیدا کړئ. کدی منې شو د باغیانه روش نه، فتنې نه او ظلم او جنگ نه، نو تاسو هم سره جنگ مه کوئ. مخکې چې څه کړي هغه ورته عفو کوي. وقاتلوهم جنگ ورسره وکړئ حتی تر دې پورې لا تکونه فتنه چې فتنه پاتې نشي. فتنه دلته بله معنا ورکړي. دلته د فتنې نه مطلب دا دی چې د کفر د نظام حاکمیت پاتې نشي، د نظام کفر حاکمیت. ځکه د کفر د نظام حاکمیت هغه د فتنې باعث ګرځي. چې کفر نظام یو ځای کې حاکمي، چاته وایي ته دا ترجمه مه کوه، بل ته وایي ته دا دعوت مه کوه، بل ته وایي ته دا تبلیغ مه کوه. نو چې فتنه پاتې نشي، یعنی د کفر نظام حاکم پاتې نشي، ویکون الدین او شي دین لله الله لرا. دین اطاعت ته وایي چې تابعداري، اطاعت او فرمانبرداري د الله شي. داسې حکومت قایم شي چې د هغې په رڼا کې د الله اطاعت وي، د الله فرمانبرداري، د شیطان نه وي، د امریکا نه وي، د شوروي نه وي، د بل هندو کافر نه وي. چې دین الله لره شي، اطاعت الله لره خاص شي. اسلام کې اطاعت یوازې دې ته نه وایي چې څوک منځو کې روژه ونیسي. اطاعت هغه په ټول ژوند کې، د ژوند په ټولو اړخونو ابعادو کې اطاعت الله لره شي. فإن انتهوا که دی منع شو فلا عدوان الا علی الظالمین، نو بیا دست درازي نشته ده، تیری نشته ده، لاس پورته کول نشته ده مګر په ظالمانو. منع کېدو نه هلته مطلب دا دی چې دی جنگ نورو نه کوي او دی مغلوب شي، دی د مقابلې طاقت له لاسه ورکړي، لکه مکه چې فتح شوه. نو بیا عامو خلکو ته تاسو څه مه وایئ، عامو کافرانو ته څه مه وایئ. هغې باندې تیری نشته دی، تیری شته دی مګر په ظالمانو باندې. بدر کې چې څومره بندیان ونیوی شو، 80 کسانو، 80 کې 3 کسان نبی صلی الله علیه وسلم ته مړه کړه چې د الله رسول ته ډېر تکلیف رسول. یو عقبه ابن ابي معیط او بل نظر ابن حارثو، دا 2 نفره دي. عقبه ابن ابي معیط او نظر ابن حارث بدر کې دا 2 نفره هغه شو، ووژل شو. نور چاته څه ونه ویل. دی چې ډېر سپکه ژبه به یې خوځوله اسلام پسې، دین پسې، الله او رسول پسې. او مکه مکرمه چې کله فتح شوه نو غالبا د 2 کسانو په باره کې حکم شوی چې دا مه پرېږدئ، دا ونیسئ، مړه یې کړئ. 2 کې 3 چې دی طریقې سره بچ شو، معافي وغوښته او که څنګه وشو. 4 چې دی هغه قتل شو. په دونه لوی ښار فتح کولو کې او دونه لوی غټ قبایل فتح کولو کې 4 نفره قتل شو. نو فلا عدوان الا علی الظالمین. بیا تیری نشته دی، دست درازي نشته ده مګر شته ده په ظالمانو باندې. چې کوم پکې ظالمان یې هغې باندې دست درازي ده، نورو خلکو باندې نشته. اوس دلته دا سوال پیدا کېږي چې دې ته عدوان ولې وویلې، تیری ولې ویلې؟ تیری نشته مګر په ظالمانو، تیری دې ته ولې ویلې؟ دا خو تیری نه دی، دا خو انصاف دی. وایي ځکه چې دا جواب د تیري دی، اصل کې هغه خلکو تیری کړی. نو دلته جواب د تیری ته تیری ویلی دی، کنه دا تیری نه دی.